د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې DMA ویلي چې د هیواد په کچه د بارانونو او سیلابونو له امله تر اوسه 880 کسان مړه شوي او 1186 نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې په وینا تر ټولو ډیر تلفات په پنجاب کې شوي چې 223 کسان وژل شوي او 648 نور ټپیان دي. په سند کې بیا 58 کسان مړه او 88 ټپیان دي. په بلوچستان کې 80 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. په ګلګت بلتستان کې بیا 41 کسان مړه شوي او 52 نور ټپیان شوي دي. په آزاد کشمیر کې بیا 30 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. په اسلام آباد کې د بارانونو د پیښو له امله 8 کسان بیا مړه شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیا 48 کسان مړه شوي او 359 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د مړو کسانو په ډله کې 1510 نارینه، 144 ښځې او 230 ماشومان شامل دي. په داسې حال کې چې د ټپیانو په منځ کې 515 نارینه، 209 ښځې او 322 ماشومان شامل دي. راپورونه زیاتوي چې د بارانونو او سیلابونو له امله تر اوسه 8206 کورونه وران شوي او 6180 څاروي له منځه تللي دي.